د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه مینه پیرزوینې مې ومنئ په دې هیله یم چې ټول روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزار استئ. همداشې به ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمال یم. یوه یادونه کوم چې نن سره د تخنیک په چارو کې زما ګران همکار عبدالله بصیر ملتیا کوي. نن د سلطان نور الدین محمود زنګي د داستان یا ناول 14مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 14مې برخې د نشر ورپرانیزم لومړی ورځمه د تېرې 14مې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره 14مه برخه په کومو جملو په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. خو یوه هیله له تاسې هم کوم چې د خپرونه راسره هم د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نور الدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 14مه برخه کې اورېدلي و چې شاه جوسلین د جنگ په دوران کې څو ځله د ډایمنډ په اړه پوښتنې وکړې، خو ډایمنډ هیڅ چاته نه و تر سترګو شوی. اوس چې په ناڅاپي توګه هغه د شاه مخې ته ورغی نو شاه جوسلین یې په کتلو ډیر خوشحاله نه شو او په طنزیه توګه یې ورته وویل: ډایمنډه، ټوله ورځ چیرته پټ شوی؟ آیا د جنگ څخه وېرېدلې؟ د ډایمنډ سر د شرم نه ښکته و، مګر هغه که څه هم بې غیرته و خو بیا یې هم په خپله بې غیرتۍ سره وویل: محترمه، ما ښاري خلک منظمول چې په دې وخت کې سخت جنگ ونښت. شاه خبره پوره کړه او وویل: ستا بې زړهتوب تا ته اجازه درکړه چې د جنگ په دوران کې بیرون ووځي؟ د ډایمنډ سره کوم معقول ځواب نه و. د شاه جوسلین په زړه کې ډایمنډ ته ډیر څه ګرځېدل خو هیڅ هم ورته ونه ویل. ډایمنډ هم ټوله شپه د شاه چاپلوسي کوله. شاه به ورته بخښنه هم کړې وه، خو کله چې ډایمنډ د امروزیا او شبلې په اړه د شاه نه وپوښتل نو شاه یې ځواب ورنه کړ. حال دا چې دا دواړه خویندې د شاه سره یو ځای الیرحا ته راغلې وې. د الیرحا د ښار په فتح کولو سره شاه جوسلین نیمایي بریا ترلاسه کړې وه. اوس ورته د کلا فتح کول هم ستونزمن نه و، ځکه ډایمنډ ورته خبر ورکړی چې په کلا کې د 2000 نه زیات عسکر نشته. شاه د شپې هوډ وکړ چې سهار وختي به په کلا باندې حمله کوي او د ماسپښین نه مخته به د کلا په دیوالونو خپل بیرغونه رپاندوي. د الیرحا د کلا څخه هم سهار د الله اکبر اوازونه پورته شول او د ماسپښین نه مخته به د کلا په دیوالونو باندې خپل بیرغونه رپاندوي. درنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 12مه برخه په کومو جملو پای ته رسېدلې وه. 14مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. د الیرحا د کلا څخه هم سهار د الله اکبر اوازونه پورته شول. مسلمانانو د الله تعالی په حضور کې سر په سجده شول. هغوی موصل حوالب ته تیز تلونکي سپاره استولي وو او د هغوی څخه یې مرسته غوښتې وه، خو د دومره لرې ځایه کومک را رسېدل هم ستونزمن کار و. هسې خو مسلمانانو هر وخت مرګ خپلو ځانونو ته ډېر نږدې کتلی و، خو په دې لمانځه کې هغوی ته داسې احساس شو چې دا د دوی اخري لمونځ دی. د لمانځه نه وروسته یې د فتح او شهادت دعاوې وکړې، ځکه چې د شاه دومره ستر لښکر نه و. مخ ته د کلا یو ورځ ساتل هم شونې نه ښکارېده. د دعاو نه وروسته یې وسلې واخیستې او په دیوالونو یې خپلې مورچې کلکې کړې. لمر لږ راختلی و چې دښمن په خپل ټول توان سره په کلا باندې برید وکړ. د هغوی د بریدونو نه داسې څرګندېده لکه د سیند بند چې اوبو مات کړی وي او د سیلاب څپې د کلا د دیوالونو په لور په پوره ځواک سره را روانې وي. مسلمانان هم د کلا په دیوالونو او په خپلو سنګرونو کې
د ورای معلومېدل. هغوی په حمله کوونکو باندې د غشو باران پیل کړ، خو غشي به یې په قرار په نښه ویشتل او په دې توګه د دښمن عسکر د کمښت سره مخامخ کول. خو د یرغل کوونکو توپان په هیڅ توګه تم کېدونکی نه و او داسې برېښېده چې د هغه توپان به د کلا هر څه د خاورو سره خاورې کړي. د عیسویانو لښکرې چې هر څومره کلا ته ورنږدې کېدې نو په هماغه اندازه د مسلمانانو په وینو کې د شهادت ولولې راتازه کېدلې. د کلا نه چاپېر خندق په څو ځایو کې د یرغل کوونکو لخوا ډک شوی و او د همداسې ځایو څخه د دښمن لښکر مخته را روانو او د کلا دیوالونو ته یې ځان رساوه. نن د دې لښکرو سره د الریحا د ښار د خلکو جنګي ډلې هم ورګډې شوې وي. ډایمنډ ډاډه و چې نن به کلا هرومرو فتح کوي. په دې خاطر د ښار ټول وسلوال خلک د شاه جوسلین په قومنده کې ورګډ کړي وو. د الریحا د ښار اوسیدونکي په ډیر شوق سره د شاه جوسلین په لښکرو کې ورګډ شوي او د مسلمانانو څخه د بدلې د اخیستلو لپاره ډیر تباه کوونکي پلانونه جوړ کړي وو. هغوی غوښتل د مسلمانانو څخه مخکینی او وروستنی ټول حساب کتاب واخلي، شاید چې همدې ته غیبي کومک وویل شي، ځکه په داسې حال کې چې د کلا ساتونکي د شهادت په جنگ کې ښکیلو او تر ماسپښینه ګڼ شمېر ساتونکي د اسلام په نامه قربان شوي هم وو. خو د خپلو ځانو څلور هومره عیسوي لښکر هم له منځه وړي وو. اوس نو د هغوی شمیره هر لمحه کمیده. دغه وخت ورځ ماته شوې وه او د لمر وړانګې هم لږې شوې وې چې د ښار نه بیرون د الله اکبر غږونه پورته شول. دا غږ دومره تیز و چې د کلا خلکو خپل لاسونه ودرول او خپل غوږونه یې د تکبیر د غږ په لور ونیول. په دښمنانو باندې هم لړزان راغلی و. د هرې لوري د خاورې ګردونه پورته کېدل او په همدې دوړو او خارو کې د الله اکبر غږ په زغرد اورېدل کېده. کله چې غبار لږ څه کم شو نو د کلا خلکو وکتل چې د اسلام بیرغونه د هرې لوري په رپېدو دي او په پوره چټکتیا سره د الریحا د کلا په لور را روان دي. شاه خپله حمله تم کړه او لښکرو ته یې حکم وکړ چې په راتلونکو باندې یرغل یوسي. د کلا جنگ تم شو او د کلا څخه وړونکي غشي هم ودرېدل، ځکه هغوی اوس کتل چې راغلي ورونه د دښمن سره لاس او ګریوان دي. دغه راغلي کسان ټول سپاره وو، شمیره هم د 2 یا 2.5 زرو څخه زیاته نه وه. خو د جوش او جذبې حال داسې و چې د عقابانو په څېر یې په دښمن باندې حملې پیل کړې او هغوی لکه د ګازرو او مولیو په څېر پرې کول. بلې درنو اوریدونکو، په 2 ساعتونو کې د دښمن د مړو انبارونه جوړ شول، خو د مسلمانانو شمیره هم تر 4مې برخې پورې راښکته شوې وه. خو بیا د الله تعالی مرسته را ورسېده. د لمر پرېوتو ته به 1 یا 2 ساعتونه پاتې و چې د مسلمانانو یو بل تازه دم لښکر د الله اکبر په غږ سره را څرګند شو او د خپل ځانه د مخکې راغلو ورونو سره ورګډ شول. جنگ نور هم سخت شو. خلکو هم د خپلو احساساتو سره سم د کلا دروازې پرانستي او د شا له لورې په دښمن باندې راونښتل. د کلا دروازو په پرانستلو سره د کلا د خلکو حواس هم له منځه ولاړ او ټولو د کلا څخه په تیښته پیل وکړ. که مخکې به تلل هم د مسلمانانو عسکر به تر مخه ولاړو او که شاته به تلل هم د مسلمانانو لښکر به تر مخه و. د هغوی مشر ډایمنډ اوس د شاه جوسلین تر قومندې لاندې و، خو جوسلین هغه خوندي نه کړی شو ځکه هغه په خپله د میدان څخه په تیښته ځان وویست. مسلمانانو د تلباشر فوز
تر ډیره پورې تعقیب کړ. د دواړو لښکرو ترمنځ د الریها ښار اوسیدونکي رانښتي وو. جوسلین په ډیره سخته توګه خپل ځان خوندي ځای ته ورساوه. الله تعالی مسلمانان د الریها په دویمه جګړه کې هم سرفرازه کړل. هغه وخت چې د عیسویانو لښکرې د کلا د دیوالونو ته رسېدلې وي، نو هماغه وخت چې د الله تعالی له اړخه مسلمانانو ته کومه مرسته ورسېده، د هغوی د لښکرو شمېره تر 2000 پورې رسېده. د دې عسکرو قمنداني سردار اسدالدین شیرکو کوله، او بیا کله چې مازدیګر ناوخته نور کومک ورسېد، نو د هغې قمندان بیا په خپل امیر نورالدین زنګي وو. هغه د جنگ د خبر سره سم د حلب څخه حرکت کړی. کله چې د شپې ناوخته نورالدین زنګي د دښمن د مړو کتنه کوله، نو هغه وخت کې نور مسلمانانو د شکر سجده ادا کوله. په لږ وخت کې لښکریانو د څو خاصو اشخاصو سرونه را حاضر کړل، چې پکې یو د ډایمنډ سر هم و. ډایمنډ د مسلمانانو سره ډیره ستره غداري کړې وه. 2 سرونه د 2 ښځو چې د پیژندل وروسته معلومه شوه چې یوې د ایمروزیا او دویمې د هغې د خور شبلې سره دی. 4م سره د تورتوس شهزاده و، چې د شاه جوسلین سره د خپلې بهادرۍ او میړانې د معلومولو په خاطر د مسلمانانو په خلاف جنگ ته راوتلی و، خو بالاخره په خپلو وینو کې ولمبېد. په حقیقت کې امیر نورالدین زنګي د شاه جوسلین سر غوښت، خو هغه خپل سر خوندي کړی و او تښتېدلی و. د لماسخوتن لمونځ یې همدلته ادا کړ، او بیا امیر د خپلو لښکرو سره یو ځای د الریها کلا ته ورننوت، او هلته کلا ته د ورسېدو سره سمې یو ځل بیا د شکر سجده پر ځای کړه. د ستورو مزل د خپرونې درنو اوریدونکو، د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول ته د سلطان را روان دی د همدې سرلیکه دوام ورکوو. د تکریت د کلا څخه د پزور د وصل کېدو وروسته نجم الدین ایوب د خپلې کورنۍ سره یو ځای نیغ موصل ته ولاړ. په موصل کې امیر عمادالدین زنګي حکمراني کوله. دا هماغه عمادالدین چې د تکریت په کلا کې ورته نجم الدین ایوب پناه ځای ورکړی و، او امیر شهید عمادالدین زنګي ته د همدې پناه ورکولو په سزا نجم الدین ایوب د هغه ځایه په زور وشړل شو. د موصل عمادالدین زنګي خپل دغه محسن په لاسو کې واخیست، خو کله چې ورته ډاګیزه شو چې د بغداد حاکم نجم الدین ایوب په دې خاطر د تکریت څخه شړلی چې عمادالدین زنګي ته یې پناه ورکړې وه، نو هغه نور هم ډېر اغېزمن شو. عمادالدین زنګي دواړه ورونه نجم الدین ایوب او اسدالدین شیرکو په خپل درباري امیرانو کې شامل کړل. بیا کله چې عمادالدین زنګي د بالبک کلا ونیوله، نو نجم الدین د هغه ځای والي وټاکه. سردار اسدالدین شیرکو هم په پرله پسې توګه پرمختګ وکړ او د عمادالدین د دربار امیر الامراء وګرځېد. دواړو ورونو په ډېر اخلاص او وفادارۍ سره د موصل د امیر خدمت وکړ، ان تر دې چې امیر عمادالدین زنګي د خوب په وخت کې د خپلو غلامانو له اړخه په شهادت ورسېد. د عمادالدین زنګي د شهادت نه وروسته د هغه مشر زوی سیف الدین غازي د موصل امیر وټاکل شو، او کوچنی زوی امیر نورالدین زنګي په حلب باندې ولکه وکړه او خپل امارت اعلان کړ. امیر نورالدین زنګي ډېر بهادر او ذهین انسان و، او د اسلامي تاریخ ډېر سرلوړی شخصیت او ستر مجاهد و. هغه خپل ځواک نور هم ځواکمن کړ او په دمشق ولکه وکړه او د دمشق سلطان وګرځید. سردار اسدالدین شیرکوی د امیر الامراء په دنده هماغسې پرېښود او نجم الدین ایوب یې والي وټاکه. خو د تکریت د کلا په اخري شپه کې را پیدا شوی نوی کوچنی نوم یې صلاح الدین ایښودل شوی و،
ان تر 15 کلنۍ پورې چا نوم او نشان نه پیژنده. هغه به یوازې په کور کې او یا هم د دمشق په پوهنتون کې د درس په وخت کې لیدل کېده. د صلاح الدین پلار نجم الدین به تل د هغه په اړه ډېر اندېښمن و او بیا داسې وخت راغی چې د هغه د محل یوې کنیزې د هغه په تندي باندې یو ځلېدونکی ستوری وکتلو او سم د لاس یې غږ کړ چې دا خو د راتلونکي سلطان او پادشاه دی. د دغه کنیزې چې ویل کېده چې ذهني توازن نه لري نوم زریافت و او همدې د صلاح الدین د پادشاه کېدو په اړه وړاندوینه کړې وه. یو ورځ زریافت د خپلې مور سره روانه وه چې مخ ته یې صلاح الدین راغی. د هغه د کتلو سره سم یې چیغه کړه چې سلطان را روان دی. د زریافت د خولې نه د دې غږ د راوتلو سره سم د هغې مور هغه د لاس ونیوله او نږدې کوټې ته یې ورننویستله. د زریافت مور د هغې د وړاندوینو څخه عاجزه وه. مور یې ورته څو ځله ویلي و چې زریافتي خوله او ژبه دې په کنټرول کې کړه، که چیرې هسې مسې خبره دې وکړه نو سزا به یې درنده وي. زریافت په ډېر باور سره ځواب ورکړ، خو مورې زه خو تل صحیح خبره کوم او بیا چې زه څه وایم هغه زه په خپله نه وایم. مورې په قهر او غصې سره وویل، چپ شه، ته لا د کومه نجمې راغلی؟ زریافت خوله ورانه کړه. مورې آیا ما د بالبک په اړه نه ویلي چې دا کلا به د نجم الدین ایوب له لاسه وځي، خو د هغه رتبه به نوره هم زیاته کړل شي؟ زریافت خو غلطه خبره نه وکړي، ځکه د بالبک سیمه د دمشق د سلطنت د صدراعظم انز جاګیر و. هغه وخت چې امیر عمادالدین زنګي په دمشق د حمله کولو اراده وکړه نو صدراعظم معین الدین انز داسې چال مخته کړ چې امیر عمادالدین زنګي مجبور کړ په دمشق باندې خپل حمله شاته وغورځوي. خو امیر د دمشق نه د بیرته راستنېدو په وخت کې د بالبک کلا بنده کړه او د خالی لاس د راتلو په ځای په کلا ولکه وکړه. کله چې عمادالدین زنګي شهید کړل شو نو معین الدین انز هم د خپل جاګیر د بیرته ترلاسه کولو په فکر کې شو. امیر عمادالدین زنګي دغه سیمه د سردار اسدالدین شیرکو مشر ورور نجم الدین ایوب ته ورسپارلې وه. هغه د دمشق نه د 15 کیلومتر په واټن سره بیا هم د دې کلا نظم په ډېره ښه توګه پر مخ بوته. وروسته بیا د بالبک جاګیردار د دې کلا د بیرته نولو لپاره هوډ وکړ. په همدې وخت کې د امیر عمادالدین زنګي مشر زوی سیف الدین غازي په موصل کې خپل حکومت اعلان کړی و او بل زوی نور الدین محمود زنګي په حلب کې خپل حکمراني اعلان کړی و. اوس نو د بالبک والی ته سخته وه چې د چا نه مرسته وغواړي، ځکه تر دې وخته پورې دواړه ورونه د خپلو حکومتونو د توانمن کېدو په تکل کې وو. نجم الدین ایوب په دې وخت کې پوره فکر وکړ او دې فایلو ته ورسید چې په بالبک باندې د دمشق د سلطنت د صدراعظم معین الدین انز مالکیت ومني او کلام هغې ته تسلیم کړي او بیا یې همداسې وکړل. د دې په بدل کې نجم الدین ایوب ته هلته د دمشق سره نږدې یو ستر جاګیر ورکړل شو او په دارالسلطنت کې ورته یو ستر محل ورکړ او د دمشق د لښکرو ستر منصب هم ور په برخه کړ. که څه هم د بالبک کلا د نجم الدین ایوب د لاسو څخه ووتله، خو د هغې نه یې ډېر زیات نور څه هم ترلاسه کړل او په دې توګه د زریافت وړاندوینه صحیح وختله. د بالبک د نوم د اخیستلو سره سم به د زریافت مور چوپ کېده. هغې ته د دې خبرې کوم ځواب نه ترلاسه کېده. د 9 کالو د یوې ځوانې پیغلې د خولې څخه داسې خبره راوتل چې هغه 100% کې صحیح وي د حیرانتیا وړ وه. د هغې مور پر خپلې لور باندې پوره باور درلود. خدای نه غوښتل چې زریافت دې بې وخته داسې وړاندوینې وکړي.
هغې به ویل چې دې ته د داسې وړاندوینو اړتیا څه ده. د هغې د اکا زوی صلاح الدین هم د 1419 کالو ځوان و. د هغه په کتلو د زریافت دا خبره چې سلطان را روان دی څومره غیر مسؤلانه خبره وه، او دا هم په داسې حال کې چې د عمادالدین زنګي د مشر زوی سیف الدین غازي په موصل باندې ولکه کړي، او بل ورور نورالدین زنګي د حلب د سلطان په څیر ځان اعلان کړی. په دې وخت کې د صلاح الدین په اړه داسې خبره کول په خپله د حماقت نه ډکه وه. د هغې مور یو ځل بیا د هغې د پوهولو هڅه وکړه. ګوره زریافتي، صحیح ده چې ستا یوه خبره سمه وختله، خو دا د دې معنا نه لري چې ته چې څومره خبرې کوي هغه به ټول صحیح وي او موږ به یې منو. بیا داسې خبره ونه کړي او که نه سلطان به پرې خبر شي او تا سره به موږ هم په دار وخېژوي. زریافت غوښتل چې خپل مور ته ځواب وایي. په دې وخت کې د صلاح الدین مور په دهلیز کې تېرېده. هغې د څنګ په کوټه کې د زریافت یو مور د دواړو سوال ځواب اورېد. د صلاح الدین مور چې زریافت یې ښه پېژندله، بلکې د هغه وخت راهیسې چې د بالبک د کلا په اړه د زریافت وړاندوینه اورېدلې وه، نو زریافت ته یې انعام هم ورکړی و. سم د لاسه د هغوی کوټې ته ورننوتله او ترې وپوښتل. د صلاح الدین مور په خندا زریافت د مور په لور وکتل او ورته ویل څه خبره ده. د زریافت مور د سلطان صلاح الدین مور د کتلو سره سم نیغه ودرېده او ځان سنبال کړ، خو د مور او لور دواړو مخونه ترخه وو او د همدې مخونو د کتلو وروسته د صلاح الدین مور ترې په ډېره نرمه لهجه سره وپوښتل څه دي؟ د زریافت مور وویل هیڅ خبره نشته. هسې د زریافت په دماغ کې خلل پیدا شوی. د صلاح الدین مور بیا وویل په دې دواړو خبرو کې کومه یوه صحیح ده؟ د زریافت مور وپوهېده چې اوس نو د صلاح الدین مور د پوښتنې د ځواب ورکولو پرته نه ستنېږي، او که چیرې په خپله یې لږ څه زیات ځنډ وکړه نو زریافت به په خپله خبره وکړي. په دې اساس یې لور ته وکتل او ویل دې نجمۍ ته د غیب خبرو ښودونکي نن بیا په دوړو پیل کړی دی. بیا ورمخته شوه او ویل ډېر ښه، تاسې دواړه له ما سره راځئ. د صلاح الدین مور دوی دواړه خپلې کوټې ته روانې کړلې. هو، اوس راته ووایاست چې په زریافت باندې څه شوي دي؟ د زریافت مور ګوتې چیچلي او ویل بیګم خبره بس همدومره وه چې کله زریافت د خپلې کوټې څخه راووتله او صلاح الدین میرزاده د هغې مخې ته راغی، مور یې خبره تم کړه او خپلې لور ته یې په تیزو سترګو وکتل. د صلاح الدین مور په بله اندېښنه کې ورپرېوته. د هغه طبیعت ډېر دروند شو. ویل بیا هغې څه وویل؟ د زریافت مور چوپ وه. د صلاح الدین مور وویل څه خو به یې ویلې وي، ژر یې راته ووایاست. زریافت مور وویل الله مې دې د درواغو څخه وساتي. بس څنګه یې چې امیرزاده وکتل نو سم د لاسه یې ویل سلطان را روان دی. ګورې نه دا څومره بده خبره ده. که چیرې دا خبره سلطان نورالدین زنګي ته ورسیږي چې په دمشق کې د هغه نه اخوا بل سلطان شته نو څومره به په غوسه شي. د دې پادشاهانو په مزاج هم څوک نه پوهېږي چې کله یې کومه خبره بده راځي او کومه ښه. د زریافت مور په خپلو خبرو کې ډوبه وه او د صلاح الدین مور په سترګو او زړه کې د خپل میړه نجم الدین ایوب او زوی صلاح الدین د ژوندانه د یادښتونو یوه لمحه د فلم په څیر تېرېده. هغه شپه هم ښه ور یاده وه چې صلاح الدین پیدا شوی و. په هماغه شپه د هغې کورنۍ د تکریت کلا څخه د تل لپاره په زور ویستل کېده. د کورنۍ خلکو اوان تر دې چې وینځو او غلامانو څه خبرې نه وي جوړه کړي. په خپله میړی نجم الدین ایوب ویلو چې د دې ماشوم زیږېدل څومره منحوس دي. دا خو به د صلاح الدین خوشبختي وه او یا بدبختي چې د تکریت کوچنۍ کلا ترې پاتې شوه، خو په مقابل کې ورته د بالبک ستره کلا ترلاسه شوه او بیا د دمشق د ولایت د مقام پورې ورسېدل.
د دمشق ولایت هم د یوې حادثې څخه کم نه و. د معین الدین انز د مړینې وروسته د حلب سلطان نورالدین زنګي د دمشق په لور فوزونه راولېږل. په دې وخت کې د دمشق سپه سالار په خپله نجم الدین ایوب او د حلب څخه د راتلونکي حمله کوونکي فوز سپه سالاري د هغه ورور سردار اسدالدین شیرکو کوله. د حلب حکمران نورالدین زنګي هم په خپله د دې لښکرو سره مل و، خو د فوز سپه سالاري اسدالدین شیرکو ته پرېښې وه. خو کله چې لښکرو دمشق کلا بند کړی نو یو ورور د کلا دننه او بل د کلا نه بیرون پاتې شو. د دواړو اړخونو لښکرې هم اندېښمنې وې او په دې نه پوهېدل چې کوم ورور به فاتح او کوم به ناکامیږي. خو فتح او شکست هغه وخت منځته راځي چې جنګ وي. خو د دې دواړو ورونو ترمنځ جنګ ته نوبت ونه رسېده. په حقیقت کې د دمشق او موصل ترمنځ کومه جګړه نه وه، بلکې اصلي جګړه د دمشق د معین الدین انز او د موصل د امیر عماد الدین زنګي ترمنځ وه. اوس نو امیر عماد الدین زنګي وژل شوی و. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 14مه برخه. دا چې په راتلونکي برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو هغه به په راتلونکي خپرونه کې به ورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل او زما ګران همکار چې د تخنیک په چارو کې راسره ملتیا کوي عبدالله بصیر له تاسې څخه اجازه غواړو. تاسې چې هر چېرته یاستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره په دعاو کې هم یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.